نیکې هیلې قدرمنو لیدونکو، هیله مند یم چې ټول به روغ او جوړ یاست. تاسو ته ښه راغلاست وایو د فوتوشاپ دغه لړۍ ته. هیله مند یم چې تېر درسونه تاسو ته مفید واقع شوي وي. درنو لیدونکو، نن هم راځم په یو له ډېرو مهمو مواردو باندې بحث کوو چې موږ او تاسو ډېر کله له هغې څخه استفاده کوو تر څو وشو کړی خپل پروژې کې ترې استفاده وکړو. هغه موضوع د کراپ موضوع ده چې څنګه کولی شو د کراپ آپشن څخه استفاده وکړو، په خپل تصویر یوه برخه موږ او تاسو پرې کړو یا یوه برخه یې کم کړو. نو د کراپ آپشن په واسطه چې دغلته که چیرې زه دې باندې خپل ماوس راولم، تاسو وګورئ موږ او تاسو ته دغه د کراپ آپشن خلاصیږي. نو دغسې یو چوکاټ ځانته غوره کوي. موږ او تاسو کولی شو چې دغه کراپ آپشن دغسې ورنه استفاده وکړو. هر ساحه چې موږ او تاسو غواړو هماغه ساحه ځان لپاره غوره کړو او پاتې نور برخه ترې لرې کړو. نو د دې په واسطه موږ او تاسو کولی شو چې کراپ یې کړو. یو موضوع. دویمه موضوع قدرمنو لیدونکو، هغه د هغې موضوع ده چې بعضې وخت موږ او تاسو غواړو چې د دواړو تلفونو څخه کراپ وکړو. د شفت بټن یې په کېکاږلو سره تاسو وګورئ د دواړو جهتونو څخه موږ او تاسو ته څه کېږي، دغه موقعیت یې کمیږي او موږ او تاسو کولی شو چې ورنه استفاده وکړو. بعضې وخت موږ او تاسو داسې یو معلوم اندازه یا ریشیو باندې که چیرې موږ او تاسو غواړو چې ورنه استفاده وکړو، مثلا 4 په 15 انچو کې، 8 په 8.15 په 11 انچو کې، یا هر هغه برخه چې تاسو نیو پرزنټ غواړئ یو خپل خوښې باندې یو اندازه ورکړئ. تاسو کولی شئ چې د هغې په انتخابولو سره دغه کراپ آپشن څخه استفاده وکړئ. بل موضوع مثلا ما راوسته دغسې یو اندازه ما خوښ کړه، ولې زه غواړم دغه خپل تصویر دغه ګاډی دلته ځای په ځای کړم. که چیرې تاسو وګورئ زه خپل ماوس راوړم دغه دننه برخه کې، دلته یو موقعیت ځانته نیسي. تاسو وګورئ که چیرې زه دا ځای په ځای کړم یا هم حرکت ورکړم، هماغه مشخص برخه هر برخه چې ما غوښتې وي په همدغه سایز کې زه کولی شم هغه ځای په ځای کړم. مثلا زه غواړم دغه ګاډی پکې ځای په ځای کړم. نو بیرته د انټر په واسطه یا دغې بټن په کلیک کولو سره موږ تاسو کولی شو چې همدغه برخه ځانته غوره کړو او دغه خپل تصویر کراپ کړو. بیرته کنټرول زیډ په واسطه شاتګ کوو، کنټرول 0 په واسطه خپل تصویر ځای په ځای کوو. د زوم اکسټنډ ترسره کیږي. دا و د کراپ برخه. موږ او تاسو مختلف کراپونه کولی شو. مثلا زه دا تصویر لږ څه وړوکی کړم. د مثال په ډول موږ او تاسو غواړو په خپل خوښه دغه تصویر کې یوه ځای ورته اضافه کړو یا دغه تصویر ته اندازه ورکړو. نو راځو ریشیو ته وښیو، نیو کراپ پرزنټ ته. مثلا زه راځم 1 په 2 کې زه یوه اندازه ورکوم. تاسو وګورئ 1 په 2 کې موږ او تاسو ته دغه کراپ آپشن ترسره شو. که چیرې موږ او تاسو د باندې انټر وکړو دغسې کېږي. بعضې وخت د موف په واسطه که چیرې موږ او تاسو د موف په واسطه بیا کولی شو چې هغه تصویر مختلف برخو ته حرکت وکړو او ولاړ شو. نو کنټرول زیډ په واسطه بیرته ځو او خپل تصویر ته راګرځو. نو دا و د کراپ برخه، کراپ موضوع چې ما تاسو ته تشریح کړه. نو له تاسو څخه په آخره کې هیله کېږي تر څو زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. ښه وخت ولرئ. سلام.